سلامونه. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمایي هر هغه مسلمان چې د یو بل مسلمان مشکلاتو ته کوشش کوي چې د هغې مشکلاتو ته رسیدګي وکړي، هغې مشکلات حل کړي، د هغې په مشکلاتو کې ورسره لاسنیوی وکړي، نو الله جل جلاله د دغه انسان مشکلات حلوي. هر څومره غټ مشکل چې وي، الله جل جلاله ورته ډېر اسانه کوي او هغه مشکل ورته حل کوي. نو کوشش وکړه هر هغه څوک چې ضرورت لري، هر هغه څوک چې مشکلات لري او رښتینی مشکلات لري، کوشش وکړه ورسره ودرېږه، لاس یې ونیسه. هر هغه څوک چې مسلمان ورور دې دی ورسره ودرېږه او مشکل ته یې لبیک ووایه او ورسره ودرېږه چې هغه مشکل یې حل کړي، که یې ستا د وس پوره وي نو الله جل جلاله به یې ستا مشکل حل کړي. سلام علیکم.